د ننګرهار کانال وادي کرنیز اماراتي شرکت له لوري د کانال یا نهر په اوبو کې د ماشومانو او ځوانانو د لامبلو د مخنیوي په موخه د عامه پوهاوی کمپاین ترسره شو. د یاد شرکت مسؤلین وایي هر کال د اوړي په موسم کې یو شمېر ماشومان او ځوانان د تودوخې د زیاتوالي له امله د کانال اوبو او یا هم سیندونو ته د لامبلو لپاره ورځي چې له امله د ډوبېدو او مرګ ژوبلې پیښې رامنځته کیږي چې د همدې پیښو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی دغه کمپاین ترسره شو. زموږ له ټولو والدینو د دوی د کورنیو د مشرانو نه دا هیله ده چې دوی د خپل ماشومان کنټرول کړي، د خپل ماشومان وڅاري چې دوی په دغه نهر کې ونه لامبي. باور وکړئ دا ګرمي به د دوی ماشومانو ژوند وانخلي، مګر په دغه نهر کې د دوی لامبل د دوی ژوند ته ډېر ستر خطرونه راپېښولی شي. د دې سره په خوا کې په دغه نهر باندې زموږ شاوخوا 1,000 هکټاره ځمکه اوبه کېږي، خړوبېږي چې دی بل تاوان دی. کله چې دلته یو څوک یو تنکي زلمی په دغه نهر کې مړ شي، دوی بیا راځي موږ ته د اوبو د بندېدو غوښتنه کوي. هلته موږ ته میلیونونه افغانۍ تاوان راسېږي، زموږ کروندې بې اوبو پاتې کېږي، زموږ د هېوادوالو کرکیلې بې اوبو پاتې کېږي. نو هم موږ ته مالي تاوان دی، هم زموږ او ستاسې وطن او بیت المال ته اقتصادي تاوان دی. د جلال آباد ښار اوسیدونکي ټول مسؤلیت د والدینو بولي او ورڅخه غواړي چې د خپلو بچیانو ژوند ته پام وکړي. ډېر مې لیدلي د ډېرو سره مې همکاري کړې، د خپلې وسې پورې د ټوپ د ذریعه موټر لوېدلی هم همکاري مې کړې، جامدی څوک وړم د خپلې وسې بار بار موږ دا چغې واوه چې یاره د خطر ځای. بیا د کانال په لوی کانال په پورې د مارکو پورې د 100 کالو ونې په وچې شو دغه د خاطره. بعضې مور پلار یې په اداره که چې نور خلک ته هم ستونزې جوړې مه که، دولت هم په ستونزه جوړه مه شي، ځکه چې د خدای کانال دی د کانال په پروت دی دې دام ته بهي ده. دلته ډېر خلک وړي هم دي، دغه والدینو هم د دې دا خواست دی چې د خپل ماشومانو پوښتنه وکړي وخت په وخت باندې. نو د دې مسؤلینو خلکو نه زمونږ دا درخواست دی چې دغه وکړي، د ماشومان منع کړي او والدینو هم د دې دا درخواست دی چې خپل ماشومانو پوښتنه وکړي او د نهر ته یې پرېنږدي. د ننګرهار کانال مسؤلین وایي کله چې یو څوک د کانال په اوبو کې ډوب شي د هغه د جسد د موندلو لپاره اړ کېږي چې د کانال اوبه بندې او یا هم وچې کړي. د اوبو د کمیدو او بشپړ وچېدو دغه بهیر شاوخوا 1 اونۍ وخت نیسي چې له امله کرنیز ځمکې پر وخت اوبه نه ترلاسه کوي او فصلونو ته زیان رسېږي.